آیا د مړینې پر مهال ټولې خاطرې په دماغو کې تکراریږي؟ ساینسپوهانو د مړینې پر مهال د یوه شخص دماغي فعالیتونه تر څېړنې لاندې نیولي او ویلي دي ښایي د مړینې پر مهال د ژوند ټول یادونه او خاطرې په چټکۍ سره زموږ په دماغو کې تکرار شي. دا څېړنه په تصادفي ډول هغه وخت ترسره شوې کله چې پر یوه 80 کلن شخص د مرګي سخته حمله راغلې وه او ډاکټرانو د ناروغ د ژغورنې ترڅنګ یوه داسې آله هم د هغه د دماغو سره نښلولې وه چې دماغي فعالیتونه یې څارل. ډاکټران ونه توانېدل چې د ناروغ ژوند وژغوري ځکه چې هغه ناڅاپه د زړه حملې سره مخ شو، خو د آلې په مرسته د څو ساعتونو لپاره د هغه د دماغي فعالیتونو ثبت وکړل شو. په دې کې هغه 15 دقیقې هم شاملې وې کله چې د ناروغ د زړه ضربان بند شو او دماغ یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه وکړه او دا وخت ریکارډ شوی و او وڅېړل شو. له څېړنې وموندل شو چې د مړینې پر مهال په دماغو کې څو ډوله فعالیتونه ترسره کیږي چې هغه د ګاما څپې تر ټولو زیاته فعاله وي او دا څپې د یوې پیښې د یادولو یا خوب لیدلو پر مهال په فعالیت راځي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.